ښه تیل او خراب تیل او د هغه ترڅنګ قیمتونه یې فرق لري. په نړۍ کې تر ټولو ارزانه پټرول په وینزویلا پورې اړه لري چې په هغه ملک کې تیل ډېر ارزانه دي. په وینزویلا کې کولی شي د یوه امریکایي ډالر باندې 100 لیتره پټرول واخلي. ایران بیا په نړۍ کې د ارزانه پټرول دریمه درجه کې دی، کوم چې تاسو په ایران کې کولی شي چې د یوه ډالر باندې 10 لیتره تیل واخلي. عربي امارات بیا په نړۍ کې دوهم مقام لري چې تیل پکښې ارزانه دي، او دلته په افغانستان کې بیا په یوه ډالر 1 لیټر تیل درکوي. هغه ایرانی تیل مشکل دلته دا دی، اوله تجارت بې کیفیته تیل په لوړ قیمت در باندې حسابوي. ښه تیل او خراب تیل قیمت هم په افغانستان کې مختلف وي. الله دې هدایت ورته وکړي. لوړ فکر ملتیا مو وکړي. چینل سبسکرایب کړئ دوستانو. الله پامان.